نوجوانانو واورئ تاسو خو نن زموږ له منه پرېښوسته تاسو خو موږ سره دشمني شروع کړه تاسو خو موږ نه نفرت شروع کړو تاسو خو موږ سره کینه بغض شروع کړو موږ قسم د الله په ذات باندې پرون هم ستا خیر خواو نن هم ستا خیر خوایي ته موږ په مخ باندې وهه ته موږ د جومات او مدرسې نه وباسه ته زما سر کټ کوه او د یو ډمې سره یې لګوه په یو سپي باندې لګوه په یو خنزیر باندې لګوه زه به بیا هم ستا بچي ته د الله کلام ښیږم زه به بیا هم ستا بچي ته ستا مقام ښیم چې بچیا دا ستا پلار او پلار ته به اوف قدرې نه کړي نو هغه نوجوان ته ما زاری منت جنا فریاد دا داستان بیان کو زما محترم هغه نوجوان سترګې ښکته کړي دي او سترګو نه اوښکې روانې دي پلار یې ګوري رشته دار یې ګوري چې انشاءالله د مولانا صاحب خبرې لګې دی اثر کوي رنګ راوړي ما تاسو ته اول نمبر کې یو ټکی وکړو بعضې ازلي بدبختۍ څه شی ازلي بدبختۍ زما محترمو هغه نوجوان چې خبره واورېده ما ورته ویلي د ماسخوتن د مونځ وخت دی چې مونځ له لاړ شو وایي راځئ چې لاړ شو مانځه له لاړو زما محترمو چې کله زه مصلي ته وړاندې شوم د ماسخوتن د مونځ دپاره هغه نوجوان مونځ ونه کړو چې ما ویلي الله اکبر هغه شطوال وتښتېد مونځ یې ونه کړو زما محترمو په الله یقینو کې په سبا خبر شوم په سبا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا تاسو خپل والدین تنګ کړي دي په کورونو کې تاسو خپلو میندو ته د یو مستوري په حیثیت سره ګوري په کور کې زنانه آواز اوري نوجوانان آواز اوري دا مور و پلار زما استاد دپاره پیران دي پیران دا مور و پلار زما استاد دپاره جنت هم دی جهنم هم دی هغه نوجوان متعلق خبر شوما وی مولوی صاحب هغه نوجوان خودکشي وکړه څه وکړل علاقې چایم جنازه نه کوله ټول علما مسله دا ده چا خودکشي وکړه علما به د هغې په جنازه کې نه شریکېږي خاص خلک به د هغې په جنازه کې نه شریکېږي خو زما محترمو بیا هم زما مقتدي وو مجبورن همدغه مولا بیا هم لاړې او زما عزتمندو پې جنازې وکړه او کفن دفن یې ورله بیا هم خیر غواړي انشاءالله العزیز زموږ لمنه به نه پرېږده انشاءالله انشاءالله نن تاریخه پورې دې څومره کینه کړې ده بغض دې کړی دی حسد دې کړی دی نفرت دې کړی دی کنځل دې کړی دي توبه به وباسو انشاءالله وباسو به انشاءالله